بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأيضا قال: ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د اسلامي امارت د ریاست الوزراء محترمو مرستیالانو، وزیر صاحبانو، معین صاحبانو، رئیس صاحبانو، مجاهدینو، پانګوالو، تجارانو، بهرنیو مؤسساتو استازو او د رسنیو استازو په مجموع کې د کار ملي کنفرانس د ټولو برخوالو او ګډونوالو په اجازه، اولا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ابتکار او نوښت ستایم. یقینا دا یو ابتکار ده. دویم، د اسلامي امارت په تقریبا 3 کلنه واکمني کې چې اسلامي امارت کومې لاسته راوړنې لري، په دې اړوند زه اجمالي خبره لرم او عرض لرم. لاسته راوړنې یقینا زیاتې دي. د یو څو عمده اجمالي توګه باندې یادونه ضرور بولم. فقط تر ټولو نه اولنۍ خبره هغه د اسلامي امارت د یو مطمئن ساختار رامنځته کېدل دي، هم یې مدیریتي برخه او هم یې تخصصي برخه. الحمدلله اسلامي امارت په دې باندې توانېدلی ده چې د اسلامي امارت په مدیریتي برخه کې داسې اشخاص راوړي چې هغه تجربه شوي دي، هغوی وړتیا لري او د هغوی هغه سابقه کارکردګي هغه د خلکو د نظر وړاندې ده او د خلکو هم ورته هیلې او امیدونه دي چې له همدې امله لیدلی کېږي یو بېنظیره هماهنګي او دغه رنګې په مجموع کې د وزارتونو اداراتو ترمنځ د یو سالم رقابت فضا حاکمه ده. داسې نه لکه د تیر په څېر چې دلته څوک د یو فرمایش په اساس باندې راغلي، د یو معاملې په اساس باندې راغلي، د زر او د زور د استعمال په نتیجه کې راغلي او وغیره. نو دلته د اهلیت په بنیاد باندې ده او دغه رنګې د هغه شرعي، ملي او سیاسي مصالحو په بنیاد باندې یقینا داسې یو ساختار چې دا هغه د نتایج موږ په خپلو سترګو باندې وینو. د ملت هغه هیلې او ډاډ ورځ تر بلې دا زیاتېږي چې تر ټولو نه مخکې د هېواد د موجوده حالاتو دا تقاضا ده، همدا تقاضا وه چې دا ترسره شوې ده. دا یو ضرورت درلودی. دویمه خبره، دلته د 500 کالو نه په موده کې تقریبا د تفریقې تخم شیندلی کېده. ځینو ګټې خپلې په دې کې لیدلې چې باید دلته دا خلک سره ویشلي او بیا هغه غلطو مفاسدو ته ورسېږي او ترلاسه کړي. اسلامي امارت داسې لارې چارې په کار باندې واچولې او هغه پالیسي پلي کول یې شروع کړل کوم چې د تفریقې ټولې سوړې ورباندې بندېږي او د ملت ترمنځ یووالی راځي، ورځ تر بلې سره نږدې کېږي. چې د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري نه د عمومي اعلان دا په دې کې هغه اولنی او مؤثرترین قدم و چې واخیستلی شو. دغه شانته ډاډمن امنیت
کوم چې له 15 لسیزو تقریبا د هیوادوالو د یو ارمان وه هغه پوره سه. دلته اوس یو بېنظیر اهمیت نه هیوادوال برخمن دي، هر قسم ته امنیت، د خلکو عقاید هم په امن دي، د خلکو سرونه هم په امن دي، د خلکو مالونه هم په امن دي، د خلکو حیثیتونه عزتونه هم په امن دي. هر اړخیز امن الحمدلله دلته وجود لري. اسلامي امارت په دې باندې توانېدلی ده چې با کفایته امنیتي ادارې رامنځته کړي. یقینا د دفاع وزارت کارکردګي او فعالیتونه کوم چې مخې ته ورځ تر بلې راځي د ستایلو دي. د داخله وزارت همچنان او استخباراتي چونکې ځینې دسایي به دلته موجودې وي ځکه استخباراتي لاسونه دلته چې د دخیل پاتې سوي وو د اوږدې مودې دپاره، نو هغه د لیدلی کېږي چې بد او شوم پلانونه ورځ تر بلې له منځه ځي، اوس تقریبا د صفر کچې ته راټیټ سوي دي. دغه شان ته اسلامي امارت اولویتونه ودرلودله، تر ټولو نه مخکې توجه یې محرومیتونو ته وکوله. ځینې وختونو کې خو حکومتونه ځینې اقدامات ترسره کوي هغه یوه نمایشي بڼه لري او یا یو فرمایشي حیثیت لري، په واقعیت باندې نه یې بنا، یوازې د غولونې په خاطر باندې د خلکو. اما اسلامي امارت کوم قدمونه چې تر اوسه پورې اوچت کړي دي هغه واقعي دي، نمایشي نه دي. محرومیتونو ته حق د اولیت ورکړی سوی ده. ولیدلی سوله چې دلته فقر ده، یو تعداد مجبور دي چې بازار ته راوځي، لارې ته راوځي، ځوانان، سپین ږیرې، زنانه، او د سوال لاس خلکو ته وغځوي. اسلامي امارت د دې دپاره څو ادارې موظفې کړلې، د هغوی په راټولولو باندې شروع وکوله. هغه ځینې چې حرفوي وه د هغوی پوهاوی وکاوه او د حرفې لاره یې ورته برابره کړله، او هغه څوک کوم چې اړمن وه د بیت المال نه یې د هغوی د تمویل لاره برابره کړله. او دغه شان ته د 5.5 میلیونو په تعداد کې معتادین کوم چې هغه نه د خپلې کورنۍ برخه وه، نه یې ځان دپاره نفقه برابره وسه، نه کورنۍ دپاره، بلکې په کورنۍ او په دې ولس باندې بار وه. دا هغه څوک وه چې یعنی که چېرته د سرطان په مرض باندې څوک مبتلا یي، کورنۍ به یې دومره ورته پریشانه نه وي، خو چې یو تن د کورنۍ غړی یې هغه معتاد وي. له دې وجې نه خو په سرطاني مرضونو باندې مبتلا اشخاصو درملنه کوي، په هر قیمت باندې کوي، لیکن د دغسې ډېر اشخاصو په رابطه باندې والدینو او خپلوانو یې دا دعا درلودله که چېرته موږ ترې خلاص او بېغمه سو. نو دا اسلامي امارت توجه ورته کړې ده د هغوی د علاج دپاره، د هغوی د پوهاوي دپاره، د هغوی د ښه صحتمندۍ دپاره چې ورځ تر بلې خپلو کورونو ته صحیح سالم ستنېږي. دغه شان ته حکومتونه تر ډېره حده پورې ترکیز د خپلو فعالیتونو خدماتو هغه په ښاري سیمو باندې کوي، ځکه ښه دغه یې مخې ته راځي. اسلامي امارت محرومو سیمو ته لکه ولسوالۍ چې هلته ضرورتونه نه وو پوره سوي، سهولتونه ورته نه وه برابر، توجه زیاته کړله. لکه ځینې ولسوالۍ داسې وي چې سړکونه یې نه درلودله، اوس عملا موږ وینو چې لارې ورته جوړېږي، سړکونه. دغه رنګې د مخابراتو په حساب باندې یوه ستنه ورته نه وای درلودلی، چې اوس چې ده د 3 د 4 ستنو دغه ولسوالیو قریې دغه دي. او دغه شان ته د چکډیمونو جوړول تېر کال کې چې په کومه اندازه باندې د ځینو وزارتونو لوري نه جوړ شوله. تخریباتو په حساب باندې، د تخریباتو د مخنیوي په حساب باندې ټولو هیوادوالو ته دا معلومات ده چې آمو له څو لسیزو را په دې خوا د افغانستان زراعتي سیمې تخریبولې، بلکې کلیو آباد قصبې تخریبولې. اسلامي امارت د دې دپاره هیئات وټاکه، کمیټه یې وټاکله او هغه ته امکانات په لاس باندې ورکړله او ورځ تر بلې هغه د استحکامات دغه کوي، د تخریباتو مخنیوی کړلی کېږي. یقینا دا یو ناورین و د هیواد په کچه باندې، ځکه که زلزله چېرته راسي یا سیلاب راسي نو یو څو کورنۍ متضرر سوي، خو نظام زیاته توجه ورته کوي او هر هغه اداره چې ورسره ربط ولري په حرکت کې راځي. د عمو تخریبات تر دې نه کم نه وه، دا چې ورته توجه نه وه سوې نو دا یقینا یو بې کفایتي او غفلت و. خو اسلامي امارت دغه احساس وکاوه، هغه د دې دپاره اوس لاس په کار دي. ځینې هغه ولسوالۍ چې لارې د سره نه درلودې، یو مخ له محرومیت سره ده، د یادونې وړ
په ټولو سر کې څه قرار لري، د واخان سیمه ده چې هغوی نه د تعلیم په لحاظ باندې کوم دغه درلوده، نه د صحت په لحاظ باندې، نه لارې. اسلامي امارت په یو کال کې تقریبا د 5-6 په تعداد کې وزیران سره زیر سره والیان هلته لاړل او درک د مسؤلیت یې وکاوه او هغه د نورو ولسوالیو په څېر ورته کتنه وسوله او له مرکز سره د ولایت سره وابسته شو. دغه شانته لکه مخکې هم یادونه وسوله د کوکنارو کښت کوم چې اوج ته تقریبا رسېدلی و، هغه د 0 کچې ته راغی او د هېواد ته چې کوم نشي توکي راوړېدل هغو باندې بندیز ولګېده، په پلور باندې، په استعمال باندې، په قاچاق باندې. دا اوس جرم ده، د هغوی دپاره سزا ده، ورځ تر بلې د دې کچه راټیټېږي. او دغه شانته په 4-5 لسیزو کې چې کوم امارتي املاک غصب سوي وو د ځینو زورواکانو لوري نه، بلکې اشغال د هدفونو نه یو دا و چې داسې خلک په ساختار کې راولي، هغوی حمایه کړي چې هغوی لاس واچوي، هغوی هر څه سبوتاژ کړي. نو امارتي ځمکې او دغه رنګې شخصي ځمکې دا یې چې د غصب کړې وې. اسلامي امارت د دې دپاره با کفایته مقرره جوړه کړه او د دې دپاره یې کمیسیون وټاکه او دغه رنګې تخنیکي هیئتونه ور دپاره جوړ کړه چې هغوی لاس په کار دي او هغه امارتي ځمکې تفکیک کېږي او بیرته د غاصبینو له لاس نه اخیستلی کېږي. نو دا هم یوه غټه لاسته راوړنو کې ده. د اقتصاد په لحاظ باندې موږ او تاسو وینو چې د پانګوالو اعتماد ترلاسه سوی دغه که کورني دي او که چېرته بینالمللي دي، هغوی د لپاره ورځ تر بلې ښه زمینه برابرېږي. هغوی راځي په مختلفو برخو کې اوس پانګونې کوي، د زراعت په برخه کې، د اوبو د برق په برخه کې، دغه رنګې د کارخانو په برخه کې او نورو، دغه چې دا هم یوه غټه خبره ده. دغه شانته مخکې تعلیم په لحاظ باندې چې دا ډېری بستونه بلکې په لسګونو زره بستونه خیالي وجود یې نه درلوده، هغه اوس په واقعیت باندې بدل شوي دي، بلکې نوي بستونه اعلان شوله، عملا هغه کار ورباندې شروع ده او لاس په کار دي. دغه شانته اوس د اطرافو تعلیم له مرکز سره تقریبا بې تفاوته ده. هغه سیمې چې محرومې وې هغو ته بر وخت هغه تر ډېره حده رسیدګي وسوله او د تعلیم ځینې هغه برخې چې اصلا اعتنا ورته نه وه سوې، هغه نیازمندي د هېواد نه ګڼلی کېدله او هغه یقینا نیازمندي وه، ورته رسیدګي وسوله. ورځ تر بلې په دې رابطه باندې هیلې زیاتېږي. او دغه شانته موږ او تاسو وینو چې سیمه ییز تعامل هغه ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې ده، باور زیاتېږي او کوشش او هلې ځلې هم همدا روانې دي. دا هغه څو اجمالي لاسته راوړنې وې کوم چې تاسو په خدمت کې مو عرض وکاوه. نننی کنفرانس یقینا د ستاینې ده. الله تعالی د ښه آثار د خیر و برکت ور باندې مرتب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.